السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زمونږ د قراره کلاس شروع تقریبا د دې ځای پورې شپږ کلاسونه شو زمونږه چې نننی اووم کلاس دی او موږ را رسېدلي یو دغه بیټ میپس مینیو پورې او دغه رنګه مینیو زموږ مخکې وویل انشاءالله. نو نن به موږ بیټ میپس وایو چې دې کې موږ سره اساسي دي او دا څه دپاره یوز کېږي څه دې کې ډېر ضروري دي انشاءالله دا ټول به دې کې نن ووایو. د ټول نه اول خو بیټ میپ چې کوم دی دا موږ سره تصویر کې کار کوي. دا موږ سره تصویر نه علاوه بل هېڅ څیز کې دا کار نشي کولی. که مثلا موږ تصویر کلر زیاتوو یا تصویر کې نور څه کوو د هغې کې نور افیکټ لګوو هغې نه کټینګ کوو هغې نه رنګ ورته تیزوو هغې نه بیکګراونډ لګوو هر څه کوو دا موږ سره صرف په تصویر کې کار کوي په جی پی جي کې پي ان جي کې دغه تصویرونه کوي. دې لپاره موږ دلته یو تصویر ما درته راوستی دی. نو زه داسې نور هم تصویرونه راولم چې هغه دې سره تعلق ساتي. نو انشاءالله په ننني کلاس کې به ډېره زیاته فایده وشي ستاسو چې بیټ میپس مینیو موږ سره څه دپاره استعمالېږي. ټیک شو دا تصویرونه ما راوشي کړو نو اول موږ به دلته دا تصویر راوالو یا مثلا موږ دلته یو شیپ راوالو دې کې موږ کار کوو نو دا به هم موږ دلته ځان سره وساتو. ټیک شو نو که چېرته موږ دې کې کار کوو نو اول به موږ دلته دې نه سلیکشن کوو. مثال په طور موږ سره دلته دا یو ډیزاین دی او موږ سره دا یو شیپس موږ جوړ کړل. نو زه نشم چې دا په دې قراره کې دننه زه دغه ته واړوم تصویر ته واړوم چې بیا دې کې کلر هم نه بدلېږي ډیټ میډین پکې نه کېږي. بیټ میپ ته وراشئ دلته وایي کنورټ ټو بیټ میپ. دا بیټ میپ دلته نه تاسو واړوئ خپل کلر وغیره به سلیکټ کړئ. نو کلر چې تاسو کوم کلر استعمالوئ یو دا کلر یو دا دي دغه پکې سپین او تور دی. نو زه به اوکې کوم دلته ټیک شو. ډي پي آی تاسو ریزولوشن ورکولی شئ څومره کوئ دلته کې ولیکئ مثلا 1200 کې زه کوم نو دا بالکل هغه رنګ من خراب نه کړي. که چېرته تاسو دلته دې ډي پي آی کمه ورکړئ مثلا زه 200 ورکړم نو تاسو به دا رنګ بالکل خراب شي چې کله صحیح تصویر بیا په تلېږي شي. بیا مثلا موږ سره دغه ځای نه هم دا کېږي یا داسې دې را دلته نه دا هم یو هم تصویر ته وخېږو دلته دا دې ټول باندې اپلای کوو انشاءالله. نو د ټول نه اول دلته خو موږ دا کنورټ ټو بیټ میپ ته خېژولی شو تصویر ته ډایرکټ الرېډي جوړ شي. دا موږ هغه صورت کې چې کله موږ سره شیپ شي ټیک شو. یا مثلا دا څو تصویران دي ما سره دې دواړو زه یو جوړوم چې دې یو کې څه کوم هغه دې کې کېږي. نو بیا به دې دواړو باندې کلیک کړو را به شي دا به دلته کې یو شي دا اوس یو شی ټیک شو. نو دغسې موږ دې ته دا هم شو کولی. دې کې موږ سره اولنی ټول چې دی هغه دا دی آټو ابجکټ. مثلا الریډي دې کې یو سیټینګ شوی دی چې به دا موږ سره دې دا کلر برابر کړي. ګورئ دې کلر به موږ سره اوس ګورئ داسې چینج شي په دې دواړو به اپلای کوو چې پکې لګېږي تاسو دا کلر یې مخکې دې شو اوس دې شي شو کلر یې داسې برابر کړو. د دې چې کوم خپل کلر دی هغې ته راوستو کلر یې خراب شو نو اوس یې داسې برابر کړو ټیک شو. دې ځای نه خو موږ الریډي آټو کلر لګولی شو دې باندې سیټینګ لپاره. بل دې کې دا یو دی دا دې لپاره دې تاسو خپل کلر ورکړئ مثلا داسې تیز کړئ یا سم سلو کړئ وګورئ روڼ شي دغه رنګه دا کلر دلته چینج کړئ داسې. نو دې نه اوس تاسو وګورئ دغسې کلر جوړ شو. دې ځای نه دغه کلرونه وغیره موږ دې تیزولی شو کمولی شو ټیک شو. دې کې موږ سره بل دا دی بل د دې دا دی دې نه دا شیپ ګول کېږي داسې ګوره ورته دې خو به نه ویلې خو دې به تلېږي ګوره دې نه دا داسې ګول شي دې ځای نه بیا دغه ځای نه کټینګ وغیره پکې داسې طریقې سره راولي څنګه طریقې سره ته راولي هغه ټول دې ځای نه داسې اړه راړی کوم چې ته پکار دی. نو اوکې شو مثلا ګوره دا به دې سر ته ورسوم اوس ګوره یعنې دا ما سره داسې 3D شکل ته واخلو ټیک شو. بل په دې کې موږ سره چې کوم دی په دې مینیو کې دا دوه ټول دي خو دا د دې دوه ټولز بیل سافټویر دی ټیک شو. دلته کې هم دا انیبل نه دی او دلته هم دي
دې دپاره بیا بیټ میپ د دې کورډا سره نورې سافټویر انسټالېږي ستاسو هغه هم داسې نظر ښیم چې دا تاسو ووینئ دا نه دي دا دې سره انسټالېږي دا او دا دوه نو دا سیټینګ بیا دننه دېږي کېږي به د دې بیا ځان له کورس او ځان له ویډیوګانې بیا هغه کتل غواړي ټیک شو نو دې نه بلحال موږ وځو دا صرف دی چې دې دواړه یو بل سره یو کړي که دې باندې کلیک کړم دا هم هغه سافټویر ته لاړ شي اوس فلحال ما دا بند کړی دی ټیک شو بل موږ سره په دې کې دا ټولز دی د دې ځای نه والا دا ټول چې کوم دی دا موږ سره د دغه دپاره استعمالېږي د دې تصویر چلولو اخوا دېخوا وړلو راوړلو دې شیانو دپاره ګوره دا به دې ځای نه راغټ شي داسې ټیک شو دې ځای نه راغټ شي او دا څنګه وړوکی کول دا موږ بس الریډي ډایرکټ دې ځای نه هم شو کولی داسې غټ او وړوکی نو بیا دونه څه مخانه ورسره نه دي کې بل په دې کې موږ سره کلر دی ټیک شو بلیک اینډ وایټ دا به ډایرکټ تور شي سپین او تور به شي ګوره ټیک شو دا ورنګه په دې کې بل موږ سره چې کوم دی دا یو دی دا ډایرکټ تور شي او دا ورنګه دویم چې پکې موږ سره دی نو هغه دا کلر دی دې کې تاسو د خپل خوښې کلر سلیکټ کولی شئ دې باندې داسې ډبل کلیک وکړئ دلته زیړ کلر کوم کلر کې تاسو پکار وي چې هغه دې په ډېر اپلای شي مثلا زه دا زیړ اوکې ټیک شو ریویو مطلب چې دلته ماته دا داسې ښکاري بیا هسې چې کولی شئ دې تاسو دلته لوډ نه تاسو نور چې کوم دلته جوړ شوي تیار هغه هم راوستلی شئ دا ګورئ دا به زه ریویو کړم ټیک شو دغه رنګه په دې زیړ باندې ریویو کړم نو تاسو دې ځای نه د دې دا کلر هم بدلولی شئ ټیک شو اوکې کلر بدل کړو ټیک شو نو دا کلر سیسټم دی دې ځای پورې دی بل دې کې موږ سره دغه دي دا ټول به تاسو دې باندې خپل خپل کلر دی ډایرکټ پې الریډي یو کلر ولګوئ نو دې ځای نه خو دغه وشو بل دې کې موږ سره بیټ میپ کلر ماسک دی ټیک شو دې مطلب دا چې دې نه ته کم یو کلر لر کول غواړې ګوره زه ورته وایم چې دا کلر دی څومره یې به دې کې دا ټول دې لرې شي دې نه بیکګراونډ ختمېږي ځینې دغه کلر دې ټول داسې لر کړو د دې لپاره ورته زه یو واضحه غوندې مثال درکړم چې مثال په طور ما دلته دا یو تصویر را اپلوډ کړی شو دا به که د کس تصویر دی یا مثلا یو ګل دی یا بل څه دی نو د دې نه دا کلر لر کوم یا دا لر کوم یا بل نو ګورئ ورته دې ته به راشئ بیټ میپ کلر ماسک ته تاسو به دلته کې چیک وکړئ دلته کې به تاسو دې ځای نه تاسو کلر برابر کړئ دلته کلر مثلا دا کلیک کړو دا به ځای مکمل اوکې دا به دې ځای لر شي نه او هر شي پاتې شو خو کلر لر شو یا مثلا منځ کې دې نه ګورئ کلیک اوکې دلته اوکې هغه لر شو ټیک شو بس باید بلیک بس سره بیک سپین بیکګراونډ پاتې شو نه بالکل یې ختم کړو اوس پکې داسې ښکاري دا مثلا زه په دې ځای داسې ولګوم ټیک شو شاید ترې دا هم راغلی نو دغه رنګ دې ځای کې مونږ بیکګراونډ ختمولی شو اوکې شو دغه ځای پورې انشاءالله تاسو یاد کړو دې کې مونږ سره دا دوه ټول دي دا هم نه دي بالکل ما سره نه دي دا څه ورته وایي انیبل نه دي بل دې کې مونږ سره دې ځای نه دې ځای پورې چې دی دې ته ټریس وایي ټیک شو مونږ یو ایمیج راولو دلته یو تصویر او هغې کې بیا خپل ایډیټینګ کول غواړو ټیک شو نو چې هغه تاسو څنګه طریقې سره کولی شئ هغه څنګه تاسو مختلف ټول درکړي دلته کې ګورئ تاسو مثلا زه ما سره دا یو تصویر دی ټیک شو ما سره دا یو دی نو اوس که زه راشم د اولني باندې کلیک کوم دلته څه شو نو دا به ډایرکټ بس ما سره دا ټریس شي ټیک شو دې کې به ډایرکټ ایډیټینګ کېږي به دا دې ډایرکټ دی یو دانه راواغوست ټیک شو اوس ګوره دلته کې راشم دا زه یو کولی شم د دې کې کلر مرر بدلوم چې څه کوم کولی شم نو دا الریډي بس ډایرکټ دې ځای پورې کلر بدلولی شم نو دا هم سره ډایرکټ دغه رنګه ټریسینګ سیسټم کېږي دې ځای نه موږ نومونه هم شو کتابونو نومونه چې کوم دي هغه هم موږ دې ځای نه دغه کوو نو نوم به راوړو دا په هغې باندې اپلای کړو چې تاسو ته صحیح پته ولګېږي مثلا موږ سره دلته کې دا نوم دی ټیک شو دا نوم دی ما سره نو اوس به ګورئ زه به دې نه دا نوم راخلم دا ما څه یا پینټر په لاس لیکلی دی یا بل څه شل شوی دی ټریس کړی مې تاسو هسې کړي دي نه زه دا نوم راغلم ګورئ دې کې خو اوس تم دی رنګونه بدلېږي هېڅ هم نه کېږي دا به مونږ رابه شو دلته بیټ میپ ته یو خو ډایرکټ بس الریډي ته داسې وکړي ټیک شو ټول ډیزاینینګ باندې داسې دا ما سره وشو بالکل صفا ریزولوشن دی خو د خپلې خوښې دې وکړو زما د خوښې ونه وکړې دا دې داسې راوالي کلر مونه چینج کولی
تکهیر العینین ته وګورئ داسې داسې راواخلئ ټیک شو دا هم یې دغه طرف کې کلر وره چینج کړئ یو خو دا طریقه شو ټیک شو دا خو الریډي اوس ډایرکټ یو سیسټم پکې خپله برابر کړی دی بس ټول یې پرې ګوري بل دې کې موږ سره دا یو ټول دی د دې مسله مطلب دا دی چې دا ماته دغه رنګه دی لږ لږ د لاس لیکل چې څنګه یې هغه رنګه دی جوړ کړی دی تاسو وګورئ دې ته نه دا جوړ کړی تکهیر العینین بېاثبات لکه په داسې څنګه لیکل شوي هغه رنګه رالتې جوړ کړی وګورئ ابوادریس امین الله هغه رنګه بېاثبات د لاس یو هغه لیکل راته ترې جوړ ټیک شو مثلا دې راته کلر ورکوم ګوره ورته دا به څنګه ښکاري موږ سره نن یې دا دغه رنګه شو ټیک شو دغه رنګ موږ دغه لپاره کولی شو بل دې کې موږ سره دغه یو دی دا هم دغه په رنګه دی په دې کې دومره څه فرق نشته دی دې ته نه بیکګراونډ ختم کړو هغې ته نه بیکګراونډ نه ختموو بل دې کې موږ سره دغه ټریس دا دې ځای کې ضروري شی نه دی دغه دومره ډېر ضروري نه پکارېږي دیو موږ سره دا دی چې دا ضروري لفظ اکثر دا استعمالوم اوس به دا ماته دا ټول تصویر دغه کې ساتوئ سلیکټ کړي او ماته به ترېنه بلکل صفا صفا زما چې څه پکار دی هغه راشي هېڅ کټینګ پکې ونه شوه دې کې د نظر ورتېره شوي باندې در شو دې کې ترېنه هېڅ لړ نه شوې ټیک شو زه به اوکې کړم اوس هم پکې بعضې مسلې راغلې چې دا وګورئ داسې څه رانغلې پکې سپین رانغلې نو دې دپاره ته یې حل ویم ټیک شو دا دې راشم او دا ترېنه داسې زه راوایم دا زما دومره پکار دی ټیک شو دې نه بیا کټینګ کوئ دا به څه غاټې مسلې اوس ګورئ دا شی نه ته داسې دې دپاره کټ کړم ټیک شو لاندې نه کټ کړم دلته کې دې ځینو کې دا همزې ګام دا شی نه پټ شو نو دې دپاره به تاسو داسې کلیک کوئ شیپ بټن به ورسره دا نوم ونیسئ او دې باندې به کلیک کوئ نور دې باندې نه دې باندې به کلیک کوئ دا به تلل شي دې باندې به هم دغه شي ټیک شوې دا اوکې دغه ځای پورې خو دغه هم وشو کله چې دلته یو پېښ یا زبر پټ شي هغې سره به دا عمل کوئ یا مثلا دلته کې د عین کې دا ډبر شوی دا به داسې کلیک کوئ دې سره به دا بټن ونیسئ او دا به پرې واخلئ ټیک شو پوه شوې راښکاره شو اوس به راشئ دې ټول باندې به سلیکټ کړئ او دې باندې به هم دا وي ټیک شو دا یو ټیک شو کله به دا وي کله به دغه بلي نو اوس وګورئ دا بلکل موږ سره ښه صفا یې څومره ریزولوشن ته کې دا بعض ځینې خراب شي دا بیا یې ټیک کول غواړي داسې دې ځینې نه داسې سیده کړي دا سیده کړي ټیک شو همدارنګه بس دا بیا خپل سیسټم ورسره کوئ سټیم نشي مسله دومره دغه رنګ دا هم راغستی دی هم راغستی دی دې کې بیا تاسو کله تصویر صفایي اوس مثلا چې دا بلکل صفا ما سره راوالي نو اول به راشي دا به تنه پیټ میپ کې دې ځای نه به وایټ رنګ کې ټیک شو ته به اوکې کې دا وسې شو ټیک شو اوس به دا ټریس کې دا بلکل دومره خواري نه غواړي بیا بس اوس به دې ځای نه تاسو دلته څه شو ټریس او دا یو آنلاین ټریس اوکې نو دې ځای پورې خو دغه رنګه طریقه شوله اوکې شو بس ډایرکټ یې اسانۍ سره دغه رنګین دومره مزدار نه راځي او دا ډېر مزدار راځي ګوره ټیک شو دغه زبر پېښ چې پټ شو د دې علاج مې ته وښودو چې دې سره موږ څه کوو بیا نو هغه هم تاسو یاد کړه ټیک شو دا به زه ډیلیټ کړم داسې بس خپل حال ته ولاړ شم ټیک شو نو دې ځای پورې خو تاسو دا مسله یاده کړه بل دې کې موږ سره دغه رنګه دا ډریس لوګو دی تاسو یو لوګو ډریس کوئ زه به تاسو ته مثلا ما سره به لوګو وي او کنې به تاسو ته یو لوګو راولم دا لوګو ده ټیک شو دا د پیغام ټي وي لوګو ده او دا به زه راشم تاسو یو دې ځای نه ټریس کوم دا یې پکې خپل سیسټم کړی چې صرف د لوګو دپاره لوګو به ما سره دا داسې ټریس کوي ټیک شو ګورئ دا دې ما سره لوګو ټریس کړه پیغام ټي وي دغه لیکل میکل دې کې زه اوس ډیزاین کلر چینج هر څه کولی شم اوس خو دې کې نه کېږي بل دې کې د لوګو سره دا دویم یو ورکړی دی چې دې ته لیکلي دي دا هم موږ سره ټریسینګ کوي خو بیا د هر یو خپل خپل کارونه دي دا هم دغه کښیز دی بل دې کې موږ سره چې کوم دی دا یو دی ټیک شو لو کوالټي دې کوالټي نه مزدار نه ورکوي او دغه نور خسته خسته کوالټي ورکوي ټیک شو دا دې نه بیکګراونډ هر څه بلکل صفا لر کړي او راشي اخرنی یو چې کوم دی دا هم موږ سره ډېر ښه دی بس الریډي دا چې اولنی استعمالوئ اخرنی استعمالوئ بس دا دوه د هر سره باید استعمالوئ دې دومره څه دغه نشته دی دې کې دومره نقصان هم نه کېږي او فایده هم پکې ده خو
په دې اخرني کې سره دا سپین ځینه بیا هم پاتې کېږي په هغه اولني کې سره نه پاتې کېږي نو چې اوکې کې ټیک شو دا دې ځای ته راشي مثلا لږ شان دې دپاره راولم چې ښکاري راته نو ګورئ دې نه بس تاسو دا داسې کلیک کوئ دا به هم لر کوئ په دې به هم کلیک کوئ دا به داسې لر کوئ اوس به راشئ دې نه به هم لر کوئ او بیا به دې هر یو نه به داسې لر کوئ هغه اولنی یو چې نو په هغې کې دا شی نه ته لر کوئ اولنی دا دی اوس آلریډي خپله لر شي ټیک شو دا ما سره د پیغام ټي وي دا شي شی شو دا ما سره ټریس شو اوس دې کې زه خپل سیټینګ کولی شم دې ځای نه کلر چینج کوم نه دی د پیغام لپاره ځای ټیک شو یا مثلا د غاړو د دې شي نو کلر چینج کوم د دې دا کلر چینج کول وي د دې ټیک شو دا ټول تاسو بیا دې کې خپل چینج وغیره کولی شئ دا مسلې دې ځای پورې حل شوې بل دې کې موږ سره چې کوم دی نو هغه موږ سره په دې کې ټریسینګ سیسټم ټول شو تاسو دا یو او دا چې دا موږ سره آلریډي دلته کې چې موږ په دې کلیک کوو دلته هم دا هر څه راځي ټیک شو دا وکړه دا دغه رنګ دا او دا تاسو دا دواړه استعمالوئ او د لوګو وغیره لپاره دغه استعمالوئ دغه لین آرټ وغیره شیانو لپاره دا بیا استعمالوئ بل دې کې موږ سره چې کوم دی نو دغه 3D افیکټس دي 3D افیکټ ته موږ راشان متوجه شو چې دلته راشم دی نه مثال په توګه چې دا ماته د پاڼې په شکل کې راوړی 3D افیکټس کې دلته موږ به راشو 3D ته ګوره ته دا به اوس ما سره دلته 3D دغه راکړي دا به چې 3D شکل ته څنګه وغواړم دلته به داسې وینې دا به 3D شکل ته داسې وړي داسې بار به شي لکه بلډینګ نه چې د لاندې له شروع راشي دی 3D ته داسې واړم بل دې کې موږ سره دغه دویم دا چې زه هر یو تاسو ته اپلای کوم دا ډېر ټیم ویل مانه داسې وګوره کتابونه د امازون څومره اپلوډ شو دی 3D ته واخوتی ټیک شو ګوره په داسې باندې هغسې مخکې په بره باندې هاریزنټل او اوس دغه رنګ په ښکته باندې دې کې دا سیسټم دی او بل پکې چې کوم دی نو دغه امبوزي افیکټ دی دا ډېر مزدار افیکټ دی چې دا اکثر لیکایي کې ډېر په کار راځي نو دا به زه لږ شیان دلته په لیکایي کې وښایم ټیک شو اوکې شو نو مثلا دې زه به یو شان یو مختصر غوندې کې فونټ هم ورکړم چې دا امبوزي افیکټ پکې ښه ښکاري ټیک شو ما سره دا دی نو دې له زه اوس دلته راشم یو کاپي واخلم او دې دا سور کلر راورکړم ټیک شو را به شم دې ځای ته او دې ځای نه به دا کنورټ ټو بیټ میپ کړم دلته نه به دا کلر دا ورکړم اوکې دلته نه به زه راشم چېرته دا مو ډي پي آی سی نه ده ورکړې دا وګورئ دا لیکنې خراب کړه دلته چې راشي دا او اوکې کې او دا ډي پي آی به یې 1200 ورکړي که نه دا بالکل د سره لیکنې نه خرابوي وګوره بس یې نه خرابوي را به شي دلته 3D افیکټ ته دلته به راشي امبوز ته اوس ته ګورئ دلته کې داسې دې ځای نه تاسو بیا د دې خپل سیټینګ وغیره دغه رنګ کلر سیسټم هر څه په دې کې بیا خپل شي اوکې بس دغه خپل حساب سره بیا برابروئ زه اوس کوم یو کوم تاسو برابروم دغه رنګه ټول هر څه دې کې راجسته دی ټیک شو بل دې کې موږ سره چې کوم دی نو هغه دغه رنګه دا افیکټس دی دغه لاندې پکې ګوره دی دا ماته دا داسې د پاڼې په شکل کې راته وکړي دغه 3D افیکټ کې دې کې موږ سره دا یو ګورئ دې نه به پاڼې جوړېږي دا وګورئ پاڼې شکل ته واړوئ دا اوس تاسو څومره برابر دی څومره ښکته راولي څومره برابر دی داسې ښکته داسې ټیک شو کوم سیټ ته دې سیټ ته دې سیټ ته ټیک شو دا به هم پکې د دې ځای د سوري کلر هم بدلولی شي ژیړ کلر باندې راولي په کم کلر راولي هغه تاسو بیا کولی شي ټیک شو نو دې ځای کې دا مثلا هم تاسو یاد کړئ داسې راولي ګورئ باره نه داسې بودیسې راولي یا مثلا داسې راولي ګوره ورته هغه سره پورې ټیک شو
مثلا داسې لو راشي یا مکمل هر څه درته ښکاري یا نه ښکاري نو دې ځای نه موږ دغه مسله یاده شوله دا بیا ورو ورو لږ شیان اپلای کوو بل دې کې موږ سره هغه دا افیکټ چې مثلا دې کې دغه شیونه مینه پکې راولي بس دې بیا خپل دغه کلر مرر او دغه شیونه مینه بیا چینج کېږي بس دغه ځایونه بیا دا ټول تاسو خپله وګورئ هېڅ نقصان نه کوي دې ځای نه بلر دغه انګه دا شیز بلر کېږي ګورئ دا غاړې بیا داسې دغه شي وګوره داسې شو او زه اوس راشم دا دې سره داسې یوځای کړم ګورئ ورته څومره مزدار شو ټیک شو دا هغه سور کلر و او لاندې ته نه هغه تور کلر دی او دا پسې اوس داسې کوم تاسو وګورئ څومره مزدار به مو لیکل شو دغه رنګه نو دغه رنګ دې نه موږ دغه هم بیا کولی شو ټیک شو دغه بلر و دغه مختلف قسمه بلرز دي تاسو دې لپاره لږ نور ویډیوګانې یوټیوب کې ګورئ نو بیا تاسو دې نه ډېره فایده کېږي دغه زوم ټول دی دغه غاړه ورته څومره بلر کې څومره داسې زوم کې څومره غځې دغه هم پکې دي بس بیا مختلف ټول باندې اپلای وکړئ یو یو ورته پته ولګي عثمان ریکارډینګ ډېر غټېږي نو ورته ټول اپلای کړی دغه رنګه دا هم پکې دي صرف دغه غاړه دې لیکل دې ووایي نو ټول نه کټ کړي ټیک شو دغه رنګه دې کې موږ سره دغه کلر سیسټم دی دغه وګورئ دا کلر مرر بدلوي ټیک شو د تصویر کلر داسې بدلېږي مثلا د دې کلر ته راشئ دلته رالم کلر ته کلر کې مې دا وګورئ مختلف کلرونه اخلي دغه ځای نه دغه رنګه دې کې موږ سره دا شیونه مې دي دغه ګلان ملان شیونه مې پکې شیندي ټیک شو څومره غټې څومره وړې دغه رنګه دا پکې بس دغه ټول بیا تاسو وګورئ خپلې دغه رنګه دا یو دی دغه رنګ داسې کولی تاسو اکثر لیکل لیدلي هغه داسې شوي وي داسې شو اوس بیا راشم دلته بیا داسې کلیک کړم او دې کې وردن راکړم او دې سره داسې بیا فټ کړم نو تاسو بیا دا وګورئ دې به څومره خوند مزه تاسو ته پته ولګېږي ټیک شو دا لیکل اکثر او دې بار بورونه باندې ډېر شوي اوکې دې له اوس دلته نه زه غاړو ته کلر مرر برابرولی شم دې باندې دا ووهمه او دا پرې ووهمه ټیک شو او دا له دې ځای نه دې سره داسې کړم داسې نه داسې چې دغه ځای پکې راښکاره شي اوکې ټیک شوې اوکې نو دغه رنګ دا بیک کلر دغه شیونه مینو تاسو بیا دې ځای نه دې نه ورکولی شئ دې ځای پورې دا مسله شوله چې مونږ به امبوزي دغه افیکټ څنګه استعمالوو نو دغه رنګه دغه ځایونه دي دې کې بیا مختلف دي وګورئ کلر ورته ورکړم نو دغه رنګ دې ځایونه مې دا شیونه مې داسې واکوه اوس پرې ورته پته لګي چې څه کار عمل نه دی دا ټول اسان دي دومره ګران نه دي دا نوم دا ډیزاین پسې ته راسره راولي ګورئ داسې لږ شیان خراب راولي دا وګوره ما څنګه یې کړو ټیک شو یا مثلا ګورئ ورته دې ځای نه زه دا نور راوایم داسې یو یو شو ټیم ډېرلي روزګار هم یو نو اصل کې نور کارونه هم راته دي وګوره بیا دا تاسو مختلف قسمه دغه کې تقسیمولی شئ نو بیټ میپ مینیو موږ نن وویله چې په دې کې څه شي دغه پکې بلر سیسټم دی ټیک شو دا پکې آرټ باندې دغه شیونه مې لګولي ټیک شو دا وګورئ دغه نوم داسې طریقې سره لیکل دا ډېر په کار راځي تاسو انشاءالله مخکې به وګورئ چې دا څه لپاره په کار راځي دا وګورئ دا ډیزاینونه کې په کار راځي یا کارپېټ کلر دی کارپېټ ته وګورئ کارپېټ هم داسې یا نور شیونه مې دې کې بیا ډېر غټ غټ سویچونه کېږي خو چې سړی ورسره شیان وکړي انشاءالله ټیکس مینیو به سبا ووایو دې کې هم ډېر زیات کار دی چې ټیکس به موږ څنګه مکمل د کتاب سیټینګ په دې ځای کې کېږي ټیک شو دغه ټیپس دي پکې دغه کالمز دي دغه ډراپ کراپ ته مې وغیره هر څه به انشاءالله بیا وایو انشاءالله اوس به زه دې مینیو په برابر د یو مینیو تاسو ډېر یاد کړئ انشاءالله بیا باقي دا شیز باندې ټرای وکړئ دا نه دی دا ډېر اهم ټول دی زموږ لپاره د اکثر طلباو لپاره یا داسې نور ملګرو لپاره د تاسو دې باندې که څنګه اپلای وکړئ باقي به انشاءالله بیا په
بل درس کې شي باقي درس او دې ځای پورې انشاءالله مړ اجازت راکړئ نو دغه رنګ زموږ درسونه ګورئ لایک کوئ کمنټ کوئ چا ته څه مسئله او نور ملګرو سره شیر کوئ هم زموږ چینل الحقیار کمپیوټر په نوم باندې هم سبسکرایب کړئ او باقي نورو ویډیوګانو لپاره په نوټیفیکیشن آن کړئ چې تاسو زموږ هر ویډیو په وخت رسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.